السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن بريدة رضي الله عنه، ده بريدة رضي الله عنه سخرواتي وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بركي وخصها رقشينستي فدعا بلالا حضرت بلال رضي الله عنه راوشتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بارك بلال رضي الله عنه تول يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فكم شي په وجه باندې تعالی مخوالی وکي و جنت لره. بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنت کې چې زه ګرځیدم مخ ته به مې هغه د چوټو اواز پیدا سو لکه یو انسان چې روان وي، انسان چې مزل کوي. ما بیا پوښتنه وکړه چې دغه څوک را سره روان دی چې د چوټو غږ شته. جبرائیل علیه السلام راته وویل چې بلال رضی الله عنه دی، حضرت بلال صاحب دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل ستا اواز به په جنت کې تر ما له مخه و، په کومه وجه باندې ته له مخه سوې په جنت کې تر ما؟ قال یا رسول الله، بلال راته نو څه ورته وایي یا رسول الله ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، ما اذان نه دی کړی بلکې 2 رکعته لمونځ به مې کاوه مخکې تر اذان. او ابن الکر رحمت الله علیه وایي چې بعد الاذان مخکې تر اقامت چې اذان وسي بیا 2 رکعته لمونځ. وما اصابني حدث بیا اودسي وایي ما ته نه ده راپېښ سوی قط الا توضأت هر وخت چې بیا اودس سولم اودس به مې کاوه. ورأيت ان لله عليه رکعتین او 2 رکعته لمونځ مې هغه پر ځان باندې لازم ګرځولې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته په دې وجه باندې ته هم رسېدلی دې مقام ته. دلته چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک له مخه سو دا پر دې دلالت نه کوي چې دی تر رسول الله صلی الله علیه وسلم بهتر دی، بلکې دی یو امتي دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی دی. دلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته تعالی مخواله پیدا کړي، امت خو تر رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې نشي تللی. نو محدثین وایي چې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په دې همیشه اوداسه کې چې سړی همیشه اودس کوي او د لمانځه څخه مخکې نفل کوي، پر دې باندې مؤمنانو ته تشویق او ترغیب چې مسلمانان ورلره مخه کړي او مسلمانان هغه ځانونه په مشغوله وګرځي. دغه مطلب دی. حدیث رقم 1326 صفحه 300 مرقات جلد 3 کتاب الصلاة. او دغه رنګه که یو انسان په اوداسه په حالت کې مړ سي شهید دی، او دغه رنګه هغه انسان چې د اوداسه په حالت کې مړ سي د قبر له تکالیفو به خلاص وي. هغه انسان چې په اوداسه باندې ګرځي زړه به خوشحاله وي. هغه انسان چې اوداسه باندې ګرځي د زړه په مریضي به نه مبتلا کېږي. یو عجبه اسانه د آخرت دپاره او د دنیا دپاره الله موږ ته غټ عبادتونه په لاس راکړي. او که سړی ماخستان بېدېږي په اوداسه باندې پرېوځي تر سهاره پورې بې شپه په عبادت کې وي، ټوله شپه به په عبادت کې او خوبونه به ښه خوبونه ویني او سهار به هلته پر خپل ټیم باندې لمانځه ته راپورته شي چې له بده مرغه زموږ جامعه د فیسبوک یا د ګوګل په مطالعه باندې بیده سي هغه ګوري، نو هلته شیطان غفلت ورباندې وکړي، سهار لمانځه ته هم بیا نسي پورته کېدلی. دا چې ښه اودس دې وکړي، کولی دې سړی 2 رکعته نفل هم وکړي، ښه دعا وکړي، راست اړخ باندې پرېوځي چې هر ټیم د سهار ته وغواړي هغه ټیم به راپورته کېدلی شي. الله جل جلاله دې موږ توفیق راکړي چې دوام پر اوداسه باندې وکړو. یو عجبه اسانه طریقه ده سړی په اوداسه باندې ګرځي، هلته بیا تاسې په ځانو کې بیا فکر وکړئ، زړه به مو خوشحالي مطمئن به یاست. دا اطمینان په دنیا کې نشته محترمینو. ما بیخي له ډېرو خلکو سره وساده رابطه ده، خو اکثره چې ما ته د یا تعویض غواړي یا څاښ غواړي یا دعایو غواړي چې اطمینان مې وسي، هغه خلک یې غواړي چې هغه د دنیا په هر قسم نعمت باندې الله نازولی لیکن د دین سره یې تعلق نه وي. که سړی په زندان کې، که سړی په اسمان کې وي، که سړی په مځکه کې وي، که سړی په بنګله کې پروت وي، که سړی په کژدۍ کې پروت وي، خو چې دین نه وي اطمینان به هم نه وي په هغه زړه کې، سکون به هم نه وي.
خوشحالي به هم نه وي په هغه زړه کې، خو که هر ځای یې، که په زندان کې یې، په محبس کې یې، په بندیخانه کې یې، که په بنګله کې یې، که په کږدۍ کې پروت یې، که په یوه دښت کې پروت یې، خو چې دین و دیانت و تقوا در سره یي، قرآن در سره یي، زړه به دې مطمئن وي، روحي خوشحالي به دې وي، خوشحاله به وي، خوشحاله به یې د دنیا په هېڅ مشکل او په هېڅ مصیبت باندې به دې خوا نه بدېږي. خو کافران اوس دې اندازې ته رسېدلي دي چې په اسلام کې سکون او په اسلام کې خوشحالي سته، په طاعت په عبادت کې، خو لیکن له بده مرغه د زمانې مسلمانان هغه اوس په غفلت کې ځان ته سکون ورکوي، په غفلت کې ځان ته خوشحالي ورکوي. نو د خپل ځان د علاج دپاره چې د ظاهري و باطني مرضو څخه پاک سي، دوام علی الوضو وکړي، که نر وي که ښځه وي، پر اوداسه باندې وګرځېږي. او هغه مور چې همیشه اودس کوي، د هغې په نس کې کوم حمل و بچی وي، هغه به بیا ډېر د برکت او د برکت خاوند وي، او په اوداسه باندې بچي ته شیدې ورکړي، هغه به بیا او بچی به بیا ډېر د برکت خاوند وي. دې شیانو کې ډېر غټ غټ اثرات شته. ترمینو دا پرون یو وخت تللي وو، یو ځای یو زیارت ته د یو ولي زیارت ته تللي وو، نو بیا یو ځای رالو، سپین ږیری عالم باندې پېښ شو. دغه عالم سره مو بیان و، دول پخوا چې به د اولاد پیدا سو، نشره به پر وویل سو، یو پسه به پر حلال سو. نو دا ما فکر کړی دی چې هغه خلک چې وه، چا نشره به پر ویل کېدل، یا به پسه پر حلال سو، دواړې به پر وسولې، هغه خلکو څخه یو څه جوړ سول. او دا اوس بې نشرې زامن و، بې عقیقې زامن، دغه یو لغران د زمانې جوړ سو. نو اوس خو موږ که اولاد دی هم پر داسې طریقه باندې رالوی کړو چې هغه بیا سبب د ده د لوپریو د بدوالي جوړ سي. نو مور دې په دې کې ډېر احتیاط کوي چې بچي ته شیدې ورکوي، هغه سینه یې پاکه وي د جنابت څخه هم، او د کوچني بې اودسیا څخه هم. که څومره وعدې چې یو ښځه که جنوب وي هم بچي ته شیدې ورکولی شي، دا مسله مو بیان کړې ده. بې اودسه یې هم ورکولی شي. که چېرې یو مور غواړي چې زما بچی دې د زمانې یو عالم جوړ سي، د زمانې یو ستوری دې جوړ سي، زمانې هغه یو د خلکو خادم دې جوړ سي، هغه مور دې خپل بچي ته په اوداسه باندې شیدې ورکوي. الله جل جلاله به د دې څخه یو غټ شخصیت جوړ کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.